السلام علیکم ویورز. نن زموږ ټاپک دی کاینډس یا ټایپس اف پروناون. اسم ضمیر قسمونه اردو کې ورته وایي اسم ضمیر کې اقسام. په هغه قسمونو کې اولی نمبر زموږ سره دی سبجیکټ پروناون، فاعلي اسم ضمیر د فاعل په پوزیشن باندې چې راځي. په هغه کې زموږ سبجیکټس دا دي تاسو شیلی دی آی دی، وی، یو، هی، شي، ایټ. آی، می او وی هم، یو، تم یا آپ سنګل پلورل دواړه دي. هی او مذکر او شي او مؤنث او ایټ یې. آی چې زموږ څه دی دا فرست پرسن سنګولر دی ته ویلی کېږي. اگزامپل زموږ څه دا جمله ده آی وینټ ټو سکول، نو په دې کې د سبجیکټ په پوزیشن باندې ما آی استعمال وکړو. دغه شانتي وی تاسو وګورئ دا فرست پرسن دا پلورل زموږ څه دی. فار ایگزامپل وی وینټ ټو سکول. دغه شان یو چې دی دا سنګولر هم دی او دا زموږ څه پلورل هم دی. فار ایگزامپل یو وینټ ټو سکول. دغه شانتي هی دا زموږ څه مذکر دی اوهو، او دا تھرډ پرسن چې کوم دی دا زموږ څه دی او دا زموږ څه سیکنډ پرسن او دا دوه ولې زموږ څه فرست پرسن دي. نو هی شي ایټ دا زموږ څه تھرډ پرسن دي او دا درې واړه زموږ څه سنګولر دي. د درې واړو استعمال دا شانتي دی هی وینټ ټو سکول، شي وینټ ټو سکول او ایټ چې کوم دی زموږ څه فار ایگزامپل ایټ ډزنټ سوټ یو. د دې استعمال دا دی. نو د سبجیکټ په پوزیشن باندې زموږ څه آی، وی، یو، هی، شي، ایټ دا زموږ سره سبجیکټ په پوزیشن باندې په دې جمله کې راغلي. دې وجې نه دې ته سبجیکټیو پروناون چې کوم دی ویلی کېږي. پروناون چې کوم دویم قسم دی هغه زموږ سره دی ابجکټیو پروناون. دغه پروناون چې کوم د ابجیکټ په پوزیشن باندې راځي. تاسو وګورئ دا زموږ سبجیکټ پروناون دی او دا زموږ سره ابجیکټ پروناون دی. تاسو وګورئ د آی نه جوړیږي په ابجیکټ پروناون کې می، د وی نه اس جوړیږي، د یو نه یو، د دې نه دیم، د هی نه هم، د شي نه هر، د ایټ نه همدغه ایټ جوړیږي. فار ایگزامپل تاسو دې جملې ته وګورئ هی ډیسیوډ می. دا هی چې دی دا موږ په سبجیکټ پوزیشن باندې لګېدلی دی. نو زه د ځان خبره کوم. نو هی ډیسیوډ می د آی نه دلته څه شی جوړ شو می. دغه شانتي هی ډیسیوډ اس، د وی نه اس جوړ شو. دغه شانتي هی ډیسیوډ او یو وګورئ دا هی دی او دلته یو. دغه شانتي هی ډیسیوډ دیم او دغه شانتي هی وی ډیسیوډ هم. دلته مونږه د هی پسې هم ولګاو. شان وی ډیسیوډ هر مونږ د هغې هغه هم چې کوم دی دوکه کړه. او ایټ چې دی د دې سیمه تاسو وګورئ آی ډونټ لایک ایټ. نو ایټ چې دی ابجکټیو پوزیشن د دې چې کوم پلیس هلته ولګاو. دلته ما آی لګولې ده په ابجکټ کې دې نه څه شی جوړیږي می. نو دا دی ابجکټیو پروناون چې سبجیکټ پوزیشن موږ بدلو ابجکټیو حالت ته. څنګه موږ بدلو؟ نو د دې مثالونه تاسو وکاته چې زموږ سره د سبجیکټ نه ابجکټ چې کوم دی ابجکټیو پوزیشن کې موږ لګو. نو دا موږ په کومه طریقه باندې لګو. پروناون دریم قسم دی ډیمانسټریټیو پروناون. ډیمانسټریټیو پروناون دا د څیزونو، د کسانو یا د زګونو دپاره استعمالیږي کوم چې لرې، نږدې وغیره مونږ ته ښودنه کوي. په کې اولی چې کوم دی زموږ سره دیس استعمال دی، بیا د دیس جمع دیز دی، دیټ دی پکې، دوز دی او سچ دی. دا پنځه داسې الفاظ دي چې دا موږ ډیمانسټریټیو پروناون کې استعمالوو. دیس چې دی دا د نیر سنګولر څیز دپاره استعمالیږي. یو څیز نږدې دی او یو دی هغه لپاره استعمالیږي. فار ایگزامپل دیس از ا پین، دا پین سنګولر دی او دیس اشاره څه ته کوي؟ نږدې څیز ته. دغه شان دیز چې کوم دی دا د نږدې جمع څیزونو دپاره استعمالیږي. فار ایگزامپل دیز آر پینز، دا قلمونه دي. نو قلمونه دلته زموږ سره جمع دي، د هغې لپاره موږ دیز استعمال کو. او پین دلته زموږ سره یو سنګولر دی نو موږ دیس استعمال وکړو. د لرې څیز دپاره چې کوم سنګولر دي د هغې دپاره فار سنګولر څیز دپاره موږ څه شی استعمالوو؟ دیټ. فار ایگزامپل دیټ از ا کپ، لرې یو کپ ته اشاره ده او سنګولر دی موږ دیټ استعمالوو. د لرې جمع څیزونو دپاره موږ دوز استعمالوو. فار ایگزامپل دوز آر کپس، هغه پیالې دي خو لرې دي نو دغه لپاره موږ دوز استعمال کړو. سچ چې کوم دی فار آل اباو، د دې بهرني ټولو دپاره استعمالیږي. که هغه زموږ سره دیس دی او که هغه دیز دی، که دیټ دی او که دوز دی، د دې ټولو دپاره استعمالیږي. فار ایگزامپل سچ از ا پین، دا ما اولي جمله استعمال کړله. سنګولر دی، نږدې دی. دا پلورل دی، جمع دی. فار ایگزامپل سچ آر پینز، نو پینز پلورل دی. دغه شان د لرې څیز دپاره دلته موږ کپ استعمال کړی و. دیټ از ا کپ، نو دا به شي سچ از ا کپ، دا د لرې
یو څیز دپاره هم استعمالیږي او د لرې ډېرو څیزونو دپاره هم استعمالیږي such are cups. نو دا 5 دې ته ویلی کېږي demonstrative pronoun. دا موږ ته د لرې یا نږدې person, places or things د هغې په باره کې موږ ته څه شی کوي نشاندهي موږ ته. pronoun چې کوم څلورم قسم دی هغه د interrogative pronoun. دا هغه pronoun چې کوم موږ د سوالاتو دپاره استعمالو کوم باندې چې سوالونه جوړیږي پاکې زموږ څخه whom لفظ دی what لفظ دی whose دی او which دی دا الفاظ موږ دې دپاره استعمالو چې موږ سوالات د چا نه کوو. فار ایگزامپل که تاسو وګورئ د whom دلته استعمال شوی whom do you like نو دا جمله چې کوم دا سوالیه ده موږ د whom لفظ دلته پوټ کړو. دا شان what لفظ چې کوم دی تاسو وګورئ what is your name په دې کې موږ what استعمال وکړو او د whose لفظ ته وګورئ whose is this. دغه شانتي د which استعمال تاسو وګورئ which one is better. نو interrogative pronoun دا زموږ څه کار کوي دا موږ د سوالاتو دپاره استعمالو د هغې چې کوم دی په ریسپانس کې بیا کمپلیټ جواب ورکولی کېږي. whom do you like نو په دې کې چې کوم دی کمپلیټ جواب انسر چې کوم دی ضروري. دا شان تاسو وګورئ whom نو whom do you like what is your name whose is this which one is better. نو دا د سوالاتو دپاره موږ استعمالو دی وجې نه دې ته interrogative pronouns ویل. پنځم قسم ته ویلی کېږي possessive pronouns. دا هغه اسم ضمیر والا الفاظ دي یا دا هغه الفاظ دي چې کوم موږ ته اونرشپ یا پوزیشن موږ ته ښیي موږ ته ملکیت ښیي. نو تاسو کتلی شئ چې د آی نه په دې کې ماین جوړیږي د وی نه اور یا ارس جوړیږي د یو نه یور یا یورس د دې نه دیر یا دیرس د هی نه هیز د شي نه هر یا هرس او د اټ نه اټس جوړیږي. نو دا پروناونز چې کوم دي دا پوسیسیو پروناونز دا موږ د ملکیت دپاره استعمالو. تاسو شی کتې this book is mine نو دلته موږ څه ته اشاره کړې دا کتاب د چا دی دا زما دی. اونرشپ چې کوم دی دا ښیي. دغه شانتې these books are our یا ours دا کتابونه زموږ دي. دغه شانتې this book is your یا yours دا موږ استعمالو. دا شان these books are their یا theirs. دغه شانتې this is his book دا د هغه کتاب دی. نو په دې کې تاسو شی کتئ چې موږ د his استعمال وکړو. دا کتاب د چا دی دا د هغه دی. this is her یا hers book دا د هغې کتاب دی مؤنث ته اشاره کوي او this is its part دا د دې حصه ده. it possessive pronoun its جوړیږي this is its part دا د دې حصه ده. نو دغه شانتې د پوسیسیو پروناون چې کوم دی دا مختلف یوزز راځي او تاسو شی کتئ چې د سبجکټیو کیسز کوم دي. سبجکټیو حالت کې چې زموږ څه کوم پروناونز راځي هغه پوسیسیو حالت کې چې کوم دی مونږ څنګه لیکو نو هغې اگزامپلز تاسو ولیکئ.